په زړو وختونو کې ښکار ته تګ یو عام خوښه او رواج و. یوه ورځ دوه ښکارچیان په اتفاق سره خپل کمانونه واخیسته، غشي په ترکش کې واچول او د ښکار لپاره د ځنګل پر لور روان شول. دوی سره د مرغانو لپاره جال او د ښکار نور سامان هم. دوی اوږد مزل وکړ او یو شنه ښایسته او ګڼه ځنګل ته ورسېدل. یو ښکارچي وویل راځه لږ استراحت وکړو. ځای ډېر ښکلی و. هغه وویل موږ له ډېرې مودې راهیسې داسې ځای لټو. خو دویم ښکارچي ډېر تجربه لرونکی و او د کار تمرکز یې ډېر و. هغه وویل دوسته دا ښکلا ته مه متوجه کېږه، کار ته پام وکړه، څوک نه پوهېږي سبا به څه وي. نو دواړو خپل جال وغځاوه، هلته یې دانې وشیندلې او د یوې لویې ډبرې شاته پټ شول. ډېر وخت وروسته یو ښکلی مرغه راغی او کله چې یې دانې ولیدلې نو د عقل سترګې پټې شوې او دانې خوړلو ته کښېناست. لومړي ښکارچي سمدلاسه د جال رسۍ کش کړه او مرغه جال کې بند شو. دواړه خوښ شول او چغې وکړې. هغوی مرغۍ پټې کړه، په پنجره کې واچوله او ویل چې د مازدیګر د لمانځه وخت دی، راځه لاړ شو. خو لومړی ښکارچي ویل زه غواړم همدلته پاتې شم، شاید یو بل مرغه هم راشي. دویم ښکارچي ویل دا زموږ قسمت، اوس شپه د خطر شته، کوم درنده حیوان راوځي، زموږ ژوند له خطر سره مخ دی. خو لومړي ښکارچي ته طمع غالب شوی و. هغه ویل دلته هیڅ خطر نشته، ما دلته هیڅ درنده نه ده لیدلې. دویم ښکارچي ویل ښه ته خو د خپل تصمیم څښتنې، خو زه به ولاړ شم. نو هغه خپل سامان راټول کړ، مرغه یې له ځان سره واخیسته او لاړ. لاره کې کله چې ستړی روان و د آسونو قدمونه یې واورېدل. کله چې هغه ودرېد نو ولیدل چې د ښار حاکم او د هغه قافله ده. حاکم ورته ویل ای سړیه ته دلته څه کوې؟ ښکارچي ویل زه ښکار ته تللی وم، دا مرغه مې نیولی دی. حاکم مرغه ولید، حیران شو، ویل دا خو ډېر ښکلی دی، ایا ته به یې وپلورې؟ ښکارچي ویل جنابه دا مرغه ما د خپل دوست په مرسته نیولی، که اجازه وي څو ورځې انتظار وکړئ تر څو هغه له ځنګله راشي، بیا به دواړه دا مرغه درته وړاندې کړو. زه باوري یم چې زما دوست به هم خوښ شي چې دا مرغه ستا باغ ته لاړ شي. ښکارچي له مینې سره ویل او ما ته هیڅ اعتراض نشته، زه به څو ورځې انتظار وکړم، کله چې ستا ملګری له ځنګله راشي نو تاسو دواړه ماڼۍ ته راشئ، زه به له تاسو دا مرغه په ښه قیمت واخلم. دا خبرې حاکم وکړې او له خپلو ملګرو سره لاړ او ښکارچي هلته یوازې پرېښود چې له حیرانتیا نه یې خپل نوکان د غاښونو سره خوړل. دویم ښکارچي د دې لپاره چې حاکم ته لاړ شي او مرغه وپلوري شي بې شمېرې. څو ورځې تېر شول خو د لومړي ښکارچي د راتګ هیڅ درک نه لګېده او د صبر پای ته ورسېد. هغه د خپل ملګري کور ته لاړ چې د هغه مېرمنې ته کیسه وایي او د مرغه پلورلو اجازه ترلاسه کړي. کله چې دروازه ووهله حیران شو چې ملګری زخمي دی. د هغه مخ سپین و، سر لاس او پښې پټې مرهم پرې لګېدلی و. دویم ښکارچي وپوښتل څه پېښه شوې؟ هغه ځواب ورکړ ستا له تلو وروسته زه هلته تر ماښامه پاتې شوم. کله چې تیاره خپره شوه ویرې راونیولم، سامان مې راټول کړ او د بیرته تګ هوډ مې وکړ. ناڅاپه مې د یو خطرناک چته مخ ولید. زه ډېر وېرېدلی وم خو هڅه مې وکړه چې پر آس سپور شم او تېښته وکړم. خو چتا پر آس حمله وکړه، د هغه غاړه یې د خپلو ځناوري غاښونو او پنجو لاندې کړه. زه په وارخطایۍ کې له آس نه کوز شوم، منډه مې کړه خو خوار کې آس مې پرېښود چې چته یې وخوري. دویم ښکارچي ژوره سړه ساه واخیسته، ویل ملګري افسوس چې زما خبره دې ونه منله، خو شکر دی چې ژوندی پاتې شوې. اوس دا واوره زه په لاره کې له حاکم سره مخ شوم، هغه دا مرغه خوښ کړه او غواړي یې واخلي. لومړی ښکارچي حیران شو، آیا رښتیا حاکم ته دا مرغه خوښ شو او آیا رښتیا دومره قیمت به راکړي؟ دویم ښکارچي ویل هر څه چې راکړي موږ ته به قبوله وي، ان که مفت یې مو واخلي. نو دواړه ملګري د مرغه پنجره راپورته کړه او د حاکم ماڼۍ ته لاړل. حاکم چې مرغه ولید ویل زه حاضر یم چې تاسو ته د دې مرغه په بدل کې یو 0.00 دیناره درکړم. دویم ښکارچي ډېر خوشحال شو، ویل جنابه ډېره مننه، دا مرغه اوس ستاسې دی. خو لومړی ښکارچي چې زخمي شوی و لا هم له تمې سره ډک و اعتراض وکړ، نه جنابه زما دوست د مرغانو په کاروبار نه پوهېږي، مهرباني وکړئ مرغه بیرته راکړئ، زه به یې بازار ته یوسم او قیمت به یې معلوم کړم، بیا به هم تاسې ته وپلورم. حاکم ویل ښه ده ته دا مرغه یوسه، قیمت یې معلوم کړه، که مناسب وي زه به یې واخلم. دواړه له ماڼۍ ووته. دویم ښکارچي غوسه شو، ویل ته ولې داسې وکړل؟ ښار کې څوک نشته چې موږ ته د دې مرغه لپاره دومره قیمت راکړي. لومړی ښکارچي ویل زما په اند دا مرغه ډېر ارزښت لري، راځه څو مرغ فروشان ته لاړ شو، که قیمت یې زیات وپلورو که نه ستا خبره سمه ده. نو دوی بازار ته لاړل څو د مرغه قیمت معلوم کړي. څو تجربې لرونکو پلورونکو ته یې وښود، هغوی ویل دا مرغه تر 50 دیناره زیات ارزښت نه لري. دویم ښکارچي ویل اوس دې خو ولیدل چې حاکم موږ ته څو چنده زیات قیمت راکاوه.
رازه له دې هر څه تمې نه لاس واخله. خو لومړی ښکارچي چې تمه لرونکی وویل آیا ته غواړې چې دا مرغه حاکم ته مفتور کړو؟ نه، راځه کور ته لاړ شو، سبا به حاکم ته وایو چې د دې مرغه قیمت 2000 دیناره دی. که حاکم دا ومني ښه، که نه نو بیا به ستا خبره ومنم. دویم ښکارچي په زور سره دا ومنه. بله ورځ دواړه حاکم ته لاړل. حاکم وویل ډېر ښه، دا مرغه راته ډېر خوښ دی. یقینا تاسو بازار ته تللی یاست، هلته د دې مرغه قیمت معلوم کړی دی. څه قیمت ورته وټاکل شو؟ لومړی ښکارچي چې لا هم تمه لرونکی وویل جناب حاکم، بازار کې د دې مرغه قیمت د 1000 دینارو نه ډېر ښودل شوی. اوس نو فیصله ستاسو په لاس کې ده. حاکم بیا له محبت سره د مرغه پر بڼو لاس تیر کړ او وویل ښه، زه به هغه پخواني قیمت ته 1000 نور هم زیات کوم، نو 2000 دیناره در کوم. آیا تاسو راضي یئ؟ دویم ښکارچي ژر وویل جنابه، دا خو زموږ له ارمانونو هم زیاته ده، دا قیمت موږ ته قبوله ده. خو لومړی ښکارچي بیا هم راضي نه و او وویل جنابه، زما دوست د تجارت تجربه نه لري، مهرباني وکړئ مرغه موږ ته بیرته راکړئ تر څو د مرغانو له تجارانو سره سلا وکړو. زه پخپله زخمی شوی یم، دا ښکار ماته د ژوند قیمت راوبخود. حاکم وویل ښه، تاسې لاړ شئ، قیمت معلوم کړئ، که مناسب وي زه به یې واخلم. دوی بیرته لاړل، خو دویم ښکارچي ډېر خفه شوی ویل ته ولې داسې کوې؟ بازار کې خو ټولو ویل چې د دې مرغه قیمت 50 دیناره نه زیات نه دی. لومړی ښکارچي وویل خو امکان لري چې هغوی ناپوه وي. دا هم امکان لري چې داسې مرغه یې هیڅ نه وي لیدلی. او ته وګوره حاکم زموږ هره خبره مني، دا د دې نښه ده چې مرغه ډېر قیمتي دی. دویم ښکارچي وویل زه خو د حاکم پر نیت شک لرم، ولې زموږ هره غوښتنه مني؟ شاید د ده اراده بله وي. لومړی ښکارچي وویل شاید حاکم غواړي چې موږ ورته نور همداسې مرغان راوړو، دا فرض باید ځای نه کړو. نو لومړی ښکارچي د جواهري پلورنځي پر لور روان شو. دویم ښکارچي حیران شو ویل اوس له تا سره نه مرغه شته نه حیوان، او ته لا د مخه د قیمتي کاڼو پیرودلو ته ولاړې. خو هغه هیڅ خبره ته غوږ نه شو نیولی. جواهري ته لاړ، هلته یو بیانه ورکړه او بیرته کور ته لاړ. بیا یې مرغه راپورته کړه او حاکم ته لاړ. حاکم بیا هغوی ته ښه راغلاست ووایه، د دوی حال یې وپوښت او بیا یې په لوړ اواز وخندل. ویې ویل ښه، بالاخره مو فیصله وکړه، اوس راته وایاست دا مرغه څو پلورئ؟ لومړي ښکارچي وویل جنابه حاکم، زه فکر کوم چې د دې مرغه قیمت 50 دیناره کیدی شي، خو یو قیمتي مرغه فروش بازار ته را روان دی، هغه به اصل قیمت معلوم کړي. نو مهرباني وکړئ موږ ته یوه بله ورځ مهلت راکړئ. حاکم لږ چوپ شو، بیا یې وخندل او ویې ویل ښه ده، زه تر سبا پورې انتظار کوم، خو تر دې زیات نشم کولی. سبا دا مرغه ما ته راوړئ. بله ورځ راغله، دواړه مرغه واخیست، ماڼۍ ته لاړل. حاکم ویل اوس تاسو ته معلومه شوې ده چې د دې مرغه اصل قیمت څه دی؟ آیا 50 دیناره قبول دي؟ لومړي ښکارچي ژر ویل جنابه حاکم، زه فکر کوم چې د دې مرغه قیمت 1000 دیناره هم شي، یا شاید تر دې هم زیات. حاکم غلی شو، بیا یې ویل ښه، نو زه تاسو ته یو 2000 دیناره در کوم. آیا اوس راضي یئ؟ دویم ښکارچي حیران شو، ویل جنابه دا خو زموږ د فکر نه هم لوړ قیمت دی. خو لومړی ښکارچي لا هم خوښ نه ویل خو که دا قیمت یو څه نور زیات شي دا به ستاسو مهرباني وي. دا اورېدلو سره حاکم پوره کاکه وکړه. حاکم غږ وکړ او خزانچي راوغوښت. خزانچي په ویره سره راغی، سلام یې وکړ او لاسونه یې پر سینه کېښودل. حاکم د تمه لرونکي ښکارچي خواته اشاره وکړه او خزانچي ته یې ویل همدا اوس د نړۍ ټول خزانه راواخله او د دې سړي مخې ته یې کښېږده. خزانچي حیران شو، ویل جنابه اعلی، زه دا خبره نشم درک کولی، ته څه غواړې؟ زه څنګه د ټول ملک خزانه د یوه سړي مخې ته کینم؟ په دې وخت کې حاکم ناڅاپه هغه مرغه هوا ته پورته کړ، ازاد یې کړ او ویې ویل دا مرغه ډېر قیمتي دی او زه چمتو یم چې د دې لپاره هر قیمت ورکړم. حاکم دا خبره وکړه او بیا په لوړ اواز وخندل. د خزانچي راوغوښتل او د مرغه الوت له کبله تمه لرونکی ښکارچي پوه شو چې له ده سره لوبه شوې ده. حاکم چې له خندا ستړی شو، بیا یې ویل خو دا مرغه واقعا نایابه دی، او تاسو ولیدل چې زه حاضر وم هر قیمت ورکړم، خو ما ته دا معلومه نه وه چې د دې مرغه اصلي قیمت څومره دی. دویم ښکارچي وویل جنابه، زه خو له سره د 1000 دینارو قیمت منی یم. حاکم لومړي ښکارچي ته اشاره وکړه او ویې ویل خو ستا دا ملګری تا له همدغې قیمت هم بېبخي کړ.
زه له لومړۍ ورځ پوه شوم چې دا سړی دومره تمه لرونکی دی چې زما هېڅ وړاندیز به ونه مني. نو ما وغوښتل چې دا سوال جواب لږ دوام وکړي تر څو زه تفریح وکړم. زه له مخکې یو شمېر ستونزو سره مخ وم، اوس خوشحاله یم چې مرغه زما شو. ما 15 دینار هم پرې نه دي لګولې. تاسو دواړو راته د ساعت تېرۍ موقع راکړه. تمه لرونکی ښکارچي وویل: جنابه، ایا تاسو واقعاً غواړئ چې موږ ته هېڅ قیمت ورنکئ؟ حاکم وویل: زه دا کولی شم چې تاسې ته څه ورنکړم، بس همدومره، او دا یوازې ځکه چې تاسو زما ساعت خوشحال کړ. نو ژر لاړ شئ، زما له سترګو ورکې شئ، که نه ممکن زه خپله پرېکړه بدله کړم او تاسې ته سهم ورکړم. دا واورېدل سره دواړه ښکارچیان وېرېدل. له ماڼۍ ووتل، خو تمه لرونکی ښکارچي دومره وېرېد چې تیزه منډه یې کړه، هسې نه چې حاکم بېرته یې راوغواړي او سزا ورکړي. دویم ښکارچي ورته وخندل او ویې ویل: وایه ورو، دا مرغه دې په څو پلورلی؟ خو تمه لرونکی دومره شرمېدلی و چې که چا پرې چاړه هم راکش کړې وای، وینه ترې نه وای وتلې. یوازې دومره یې ویل: په هماغه قیمت چې حاکم پرې واخیست.